د شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون د هیواد له پرمختللو روغتونونو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره د نوموړي روغتون په فعالیت باندې پیل کړی دی چې تر دې دمه پورې تر 15,000 څخه زیات شمېر هیوادوال تدوي شوي دي. شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون چې د متحده عربي اماراتو په مالي لګښت یو د ودانۍ چارې کلونه مخکې ترسره شوې وې، خو بدبختانه چې په یاد روغتون کې عملي کارونه له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي وو چې له نیکه مرغه د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره یې د فعالیت لپاره زمینه مساعده او عملي کارونه یې پیل چې دا دی نن هره ورځ په سلګونه تنه مریضان د تداوۍ په مخه ورته مراجعه کوي، په وړیا ډول تشخیص او درملنه کیږي. تدریسي روغتون نه یوازې دا چې د مریضانو تداوي پکې ترسره کیږي بلکې د طب پوهنځي محصلان هم پکې عملي زده کړې سرته رسوي. د تدریسي روغتون په هکله د تدریسي روغتون سرطبیب حمید الله حمید وایي تیرو 10 کلونو په جریان کې شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون کوم خاص فعالیت نه و کړی. لله الحمد د اسلامي امارت په راتګ سره شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون د اسلامي امارت د مشرانو د هدایت په اساس د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ د همکارۍ او د شیخ زاید پوهنتون ریاست د رهبرۍ او همدارنګه د ډاکټر صاحبانو د هلو ځلو په نتیجه کې په 1400 هجري شمسي کال په اواخرو کې په دې وتوانېدو چې د شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون قرارداد د ICRC سره لاسلیک کړو. یا تدریسي روغتون په مختلفو برخو کې هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوي چې د یادو برخو د فعالیت په اړه حمید الله حمید وایي په مختلفو ډیپارتمنټونو کې خپل خدمات عرضه کوي چې د هغې د جملې څخه جراحي عمومي داخله اطفال نسایي ولادي ګوشهګلو سترګې ډیپارتمنټ جلدي څانګه رواني څانګه رادیولوژي برخه همدې سره څنګ کې یو مجهزه فارمسي او مجهز لابراتوار خونه لري. د تدریسي روغتون د خدماتو څخه مراجعین خوښي څرګندوي چې په دې اړه د یو تن مریض په یواز وایي چې په دغه ساحه کې دغه یو روغتون دی، نور روغتونونه ډېر د حکومت مریضون چې دغه شو روغتون ته ورسي ښه درملنه یې کېږي، ښه پالنه یې کېږي، خو کور دی ابود وي دارې ډاکټرون که په داسې ساحه کې چې دي خو ښه خدمات یې کوي ډاکټر مریضونو. د تدریسي روغتون اړوند طبي کارکوونکو د ښه چلند په اړه چې له مریضانو سره یې ترسره کوي یو تن د مریض په یواز په دې اړه زیاتوي. د ګرځېدنې مې مریض راوستلی د قادري روغتون ته په دا 2 ورځې کې بستر کړی یم، د نن عملیات راته وکړو، اپریشن یې راته وکړو، په تریخي کې تیږه وه او ډېر ښه کامیاب اپریشن یې وکړو. د شفخانې مسؤلین ډېر ښه برخورد لري خلکو سره، د ډاکټرانو نه نیولې تر رئیسه پورې موږ سره ډېر ښه برخورد وکړو، مریض ډېر ښه خدمت کوي، ډېر ښه پالنه یې کوي. شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون که څه هم ځانګړې ودانۍ لري خو د ځینو ډاکټرانو په وینا چې یا تدریسي روغتون د یادو خدماتو د وړاندې کولو لپاره معیاري ودانۍ نه لري چې په اړه یې د شیخ زاید پوهنتون رئیس شیخ محمد یعقوب نیازی وایي شیخ زاید تدریسي قدري روغتون الحمدلله ښه فعاله شوی ده، ورځ تر بلې د موږ مریضانو خدمت زیاتیږي، پرسونل هم برابر ده، خو متاسفانه د تدریسي روغتون ودانۍ مو مشکل لرو. انشاءالله موږ وزارت تحصیلات سره رابطه کړې ده او یو منظمه نقشه هم پاس کړې ده. امید ده چې د وزارت په همکارۍ باندې دغه تدریسي روغتون نوې ودانۍ فعاله شي، زر ته زر به انشاءالله افتتاح شي او موږ تاسې به د لیدو شاهدان یو. د شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون یو تن ډاکټر د خدماتو په هکله وایي مریضانو فیصدي زیاتې وي تر 100 پورې، ځینې وخت په 100 باندې هم واوړي. یوازې په جراحي برخه کې دومره مریضان ګورو، هغې ته درمل، معاینات، تشخیصي معاینات، لابراتواري معاینات د ټول ورکوو، دې سره په څنګ کې درمل هم ورکوو. نو دغه ټولو برخو خدمات که د جراحي دي، داخلات دي، اطفال او ماشومانو برخې دي، سترګې برخه دي، ګوشهګلون دي، نسایي ولادي دي، د ټولو خصوصمیشتو ته وړ خلکو ته وړاندې کیږي. او د شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون یو تن ډاکټر ولس ته د ښه خدماتو ترسره کولو په هکله زیاتوي اکثره شخصي شفاخانو ته یا کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او ډېر کم تعداد یې که لاسرسی لري هم نو اکثره یې لاسرسی نه لري. نو په دې برخه کې موږ په دې تدریسي روغتون کې فوق العاده خدمات
که هغه مثلا د موسمي امراض دي یا بعضې نور امراض دي، مزمن امراض دي، دې خوسمشتو ته موږ خپل خدمات وړاندې کوو. شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون چې د متحده عربي اماراتو په مالي لګښت یې د ودانۍ چارې کلونه مخکې ترسره شوې وې، خو بدبختانه چې په یاد روغتون کې عملي کارونه له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي وو، چې له نیکه مرغه د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره یې د فعالیت لپاره زمینه مساعده او عملي کارونه یې پیل، چې دا د نن هره ورځ په سلګونه تنه مریضان د تداوۍ په مخه ورته مراجعه کوي.